يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هغه کسان چې له لویو ګناهونو او ښکاره څرګندو ناوړو افعالو څخه ډډه کوي مګر دا چې څه قصور یعنی کوچنی ګناه ترېنه صادره شي په دې کې شک نشته چې ستا د پروردګار د بخښنې لمن ډیره پراخه ده. هغه پر تاسې له هغه وخت نه ښه پوهیږي چې کله هغه له ځمکې نه تاسې پیدا کړئ او کله چې تاسې لا د خپلو میندو په ګېډو کې خام ماشومان یعنی د جنین په توګه وئ نو د خپل نفس د پاکۍ دعوه مه کوئ. همغه ډیر ښه پوهیږي چې رښتینی پرهیزګار څوک دی. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. ای پیغمبره آیا تا هغه څوک ولیده چې د خدای له لارې نه واوښت او په لږ څه ورکړه نور منع شو؟ أعنده علم الغيب فهو يرى. آیا له هغه سره د غیب و علم دی چې هغه حقیقت ویني؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. آیا هغه ته د هغو خبرو څه خبر نه دی رسېدلی چې د موسی په صحیفو او د هغه ابراهیم په صحیفو کې ویل شوي دي چې ژمنه یې ادا کړه دا چې هیڅ پیټی اخیستونکی به د بل پیټی وانخلي او دا چې د انسان لپاره هیڅ نشته مګر هغه چې هغې سایه کړې ده او دا چې د هغه د سایه حاصل به ډیر ژر ولیدل شي او د هغې پوره بدله به هغه ته ورکړه شي او دا چې په پای کې ورتګ ستا همدا پروردګار ته دی او دا چې همغه تعالی وخندول او همغه وژړول او دا چې همغه مرګ ورکړه او همغه ژوند وباښه او دا چې همغه د نر او ښځې جوړه پیدا کړه له یو څاڅکي یعنې نطفې نه کله چې هغه څه څول کیږي. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى. او دا چې بیا ژوندي کوله هم د همغه پر ذمه دی او دا چې همغه بډای کړ او شتمني یې ورکړه او دا چې همغه د شعرا د ستوري رب دی او دا چې همغه لومړنی عاد هلاک کړ. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. او سمودي داسې له منځه یووړ چې له هغو نه هیڅوک باقي پرې نه ښود او له هغو نه مخکې د نوح قوم تباه کړ ځکه چې همغوی ډیر سخت ظالمان او سرغړونکي خلک وو. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا
او هم د لوط د قوم پر بل مخ اړول شوي ښارونه یې ښکته راوغورځول. بیا یې پر هغو باندې هغه څه خواره کړل چې تاسې پوهیږئ چې څه یې خواره کړل. فبأي آلاء ربك تتمارى. نو ای مخاطبه د خپل پروردګار په کومو نعمتونو کې به ته شک وکړې؟ هذا نذير من النذر الأولى. دا یوه ویرونه ده له مخکې راغلیو ویرونو څخه. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. راتلونکی ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی دی، له الله نه پرته څوک د هغه ایسته کوونکی نشته. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. نو آیا همدا هغه خبرې دي چې تاسې پرې تعجب ښکاره کوئ؟ خاندئ او ژاړئ نه؟ او په سندرو غږولو سره د هغو مخه نیسئ. د النجم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان